زار د پښتو. السلام علیکم ګرانو کتونکو قدرمنو نعمت زاده یم د کراچۍ نه او تاسو زما سره چې کوم دی نو سروه شمال څخه کومه مرکز کوم تاسو هغه ګورئ کتونکو. امید لرم چې لومړنۍ برخه مو کتلې وي، هغه سوالونه به تاسو په ذهن کې وي چې هغه کم سوالونه او سروه شمال د هغې کم جواب راکړی و، دا به تاسو په ذهن کې وي. اوس نن چې کوم موږ د دنه سوالونه کوو دا به د مذهب سره نږدې وي، ځکه چې یو شاعر یو ادیب چې هغه د لیک لوست سره تعلق لري نو لازمي خبره ده چې د هغه په حواله باندې چې کوم دی نو زمونږ شریعت څه وایي او زمونږ قرآن کې د هغې په حواله څه وینا راغلې ده. زه به سروه شمال څخه په دې باندې خبره کوم او دو به د دې چې کوم دی نو رڼا یې موږ ته ښیي چې آیا دا خبرې چې کوم عام خلک په خپل ذهنونو کې لري یا هغه خلک چې کوم د شعر و شاعرۍ یا شعرونه یا دغه لبه نه خوښوي یا دا هنر نه خوښوي او د هغوی دا سوالونه چې کوم دي نو هغه د هغوی په ذهنونو کې دي او ځان سره ګرځوي. سروه شمال صاحب موږ که وګورو داسې ویل کېږي چې په حدیث کې راځي چې شاعران چې کوم دي هغه د جهنم سپي دي. نو آیا دا چې دومره بد کار دی او دومره بیکاره کار دی چې سبا پې سړی ورځ په اخر په جهنم کې سپی جوړیږي، نو آیا تاسو شاعران دا بیا ولې کوئ؟ نعمت زاده صاحب بعض څیزونه داسې دي که نه چې تاسو به اورېدلي چې وایي دا لکه اوس موږ دا یو خبره کوو چې د علم حاصلولو دپاره ته لکه چین ته هم تللی شي که نه، خلک وایي حدیث دی چونکې هغه حدیث نه دی. ځینې څیزونه داسې دي که نه چې دا لکه حدیث ني او د خلکو د ځان نه جوړ کړي دي یا هغه داسې ضعیف حدیث دي چې د هغې هغه روایت چې دی نو لکه کمزوری داسې خبره نشته دی. خو خبره دا ده چې دا بعضې وخت کې لکه اوس موږ دا دلته کې اوس هم دا وکړو لکه چې مثال طور سره یو سړی غلطه شاعري کوي فحش شاعري کوي نو موږ خپله هغه بد ګڼو چې دا دی ولې ده چې دا هغه اصل چې عرض ته لیکې په کومه ژبه کې لیکې خلک هغه د ادب سره تړي. نو ادب کې هغه شی نشته، ادب خو لکه خپله یو ډېر چې پاک او دغه شی دی. اوس که هغې کې ته ګند راولې نو خو لکه تاسو دا حدیث رد کوئ که نه د دې زه هم چې دا ضعیف حدیث ته دا هم دقسې دی لکه چې څنګه وایي چې د چین علم لپاره چې دی ته چین ته هم دی په قرآن پاک کې د دې په حواله باندې حیات راغلی دی. خو دا سوال مې دنه کوو بس بولې چې تاسو حدیث خبرې سره زه قرآن ته ذکر رالم چې قرآن کې دا خبره ده چې شاعر چې څه وایي هغه کوي نه نو بیا او دا حقیقت هم دی. مثال په طور سره اوس یو شاعر چې څه لیکي که نه لکه ډېر داسې شاعران دي اوس مثال په توګه سره کاغه روماني شاعري ده کاغه د قام په حواله هغه خو صرف لیکي هغه خو عملي طور باندې هغه کې دا شیزونه نه وي هغه کې خو دا هغه کې نه وي هغه کې لکه یی به هم لکه هغه نظریه کې شاملي خو مطلب دا چې پریکټیکل عملي ژوند کې هغه نشي کولی نه هغه دومره وس رسي هغه وس صرف د وینا رسي. ما ته مخکې خبره وکړه چې مثال په توګه سره قام راوي خول قام ته یو خبره ده لکه یو عامه معاشره ده هغې ته د یو څیز پته نشته یو شاعر راشي هغه په سټیج باندې ودرېږي او هغه ته د هغه وسایل یا د هغه مسایل چې دي هغه د شعر په ژبه هغه ته ووایي هغه جذباتي کي نو هغه کې هغه جذبه پیدا شي چې هغه بیا هغې څیز له وځي نو شاعر لکه دغه کار کولی شي چې هغه د قوم رابیدارولی شي. شاعر په خپله په لاس کې نه نشي اخیستی هغه خدای پاک دا په خپله بیدار نه خلک کم رابیداروي خبره ده که فزیکل بده کې نه لکه پریکټیکل چې ورته ته وایي پریکټیکل دغه ته په دې معاشره کې چې کوم سره څه دي که نه یو انجینیر دی ته هغه ته راشي لکه ته خو په نقشه کې جوړی شي دا کور خو ته راشه پریکټیکل ما ته چې دلته بلاکونه ولګوه او دا ماله جوړ کړه نشي جوړولی. نه تاسو لکه د شاعر د کمزورۍ پټوئ چې دی مطلب معاشره ده معاشره کې مثال په توګه سره چې د کمزور شاعر هم شاعر دا آیت خو معاشره کې د شاعر لپاره نه راغلی خو ټولو لپاره راغلی که نه کومه په دې کې خو تو مې زو مې دا نور ملګري هم ټول دي بالکل. ما خو ته وایو چې لکه شاعر چې لکه دا خو د قرآن آیات دی قرآن چې بای چې څه وایي هغه کوي نه نو دا خو دغله پالیسي نه ده نو خبره په معاشره کې ټول دغه شی دی نو الله تعالی ته هغه خو په تر اوسه هم لکه مثال توسره زه په خپله شاعرۍ کې ځینې خبرې تاسو ډېرې جذباتي غټه غټې ولیکم خو لکه زه هغه کولی نه شم. خو ما خو ته وایو چې موږ د کوم ها په دې کې کوم داسې څیزونه دي چې لکه مثال په توګه سره بعضې د حاشیه طرف ته لاړ شي بې حیایۍ طرف ته لاړ شي هغې موږ د شاعرانو هم غندنه کوو چې کوم شاعران سوتره شاعري کوي صفا شاعري کوي د قام دپاره کوي د وطن دپاره کوي او رومان چې دی نو څه ګناه نه دی
تا ته ما وایي چې هغه د ادب په دایره کې دننه ګوره دغه او د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې حسان بن ثابت هغه نعت ویلو دا ته ویلو لکه شعر وکنه داسې ډېر هغه وخت هم ډېر شاعرانو خو خبردار چې هغوی به لکه شاعر بل زه به ته اسانه طریقه دغه وښیم لکه لکه نو بیا موږ د شاعرۍ چې کوم تعریف کوو یوې غاړه ته د شاعر تعریف کوي بلې غاړه ته قرآن وایي چې دوی څه وایي هغه کوي نه نو دا په کومې غاړه ته داسې ورته شاعر وښیم مثال طور سره یو سړی دی زما په شان باندې هغه فاسق فاجر سړی دی او هغه وایي چې یاره بس زما خو ما له خوب نه راځي زه وایم چې مدینه کې وې دا څیزونه چې دي که نه دا لکه ګوره په شاعرۍ کې چې دي که نه مبالغې دي زیاته مبالغه ده شاعري کې ته بالکل لکه هغه شاعري هم نشو چې ته نیغ په نیغه باندې څه ولیکې په هغې کې تشبیهات دي شاعري کنایي او بیا چې دی نو مبالغې ډېرې زیات دي د هغې نه لکه شاعري جوړېږي که نه او باقي لکه مثال تو سره د حسان بن ثابت ته ما خبر وکړه هغه وخت نورو شاعرانو او تا ته به دا زما خیال دی چې دا اوس ما په کوم کتاب کې کتلي چې د یو شاعرو هغه چا ووجو او د وجلو په وخت کې هغه صرف هغه قاتل ته ووایي چې ته چې دا یو شعر یې ورته ووایي یو شعر یې ورته ووایي او هغه چې راغلی هغه چې مکه کې وکړه مدینه کې هغه خبره چې ته د هغې لوڼو ته پته ولګېده نو هغې شعر نه هغې ته هغه جینکو ته پته ولګېده چې دا زموږ د پلار قاتل دی نه نو یو اړخ ته تاسو حدیث رد کو چې داسې مطلب ضعیف حدیث دی یا دغه وجود نشته نو آیا که ته هغه رد کوي چې هغه د هر چا یعنی هر چې کوم مولا لار شي هغه ته به د دې پته وي نو بل اړخ ته تا دوه خبرې د شاعرانو د حسن په باره کې حضرت حسن رضی الله عنه په باره کې موږ دا بل نو آیا دا خو بیا رد کېدی شي که نه دا خو کېدی شي د وجود نه وي نه بیا مثال تو سره لکه الله تعالی چې قرآن کې دا فرمایي کنه لکه مثال په تو سره دا یو خبره لکه فرمایلی دي نو د هغې دا مقصد دی چې ټول لکه زه د شاعران مطلب دا چې خود یې وکړي نه خط لیکل کوي مطلب دا خو دا چې عملي طور ته خبره کوي تا ته ما مخکې په دې مثال درکړ چې هر سړی پیدا د خپل کار لره که نه دا یو عمل دی چې لکه موږ په لیک کې هغه شی دغه کوو خلکو ته هایلایټ کوو او خلک بیا د هغې نه دغه اخلي لکه اثر اخلي او هغه کار کوي بیا وضع کتونکو ته د زمونږ څو ملګري دي د دوی صرف دا ووایه عام سړی په دې شي دومره نه پوهېږي که نه چې دا شاعر او ادیب د دې دواړو کې فرق څه دی دا به څنګه موږ د خلکو ته ښیو ګوره داسې چل دی که نه شاعر چاته وایي او ادیب چاته وایي موږ وو که نه چې هر پښتون چې دی هغه افغان دی او هر افغان پښتون نه دی مثال په طور سره شاعر موږ هغه ته چې صرف شعر لیکي شاعري کوي ادیب بیا موږ هغه ته چې په هغې کې بیا افسانه ده په هغې کې ناول دی په هغې کې تکل دی په هغې کې بلا لوی لکه ډرامه ده لکه مکمل یو سټرکچر دی د هغې نو دا څه عجیبه غوره نه ده چې ته یو ناول لیکې خو یو فرضي کہانی وي که نه نور څه خو نه وي نه دروغ نه دي دا دروغ لیکل نه شو نه دروغ خو نه دي هغې خو ګوره داسې یو خبره ده که نه مثال په طور سره لکه داسې ځینې خلک چې هغوی لکه یو کهاني د یو کور کهاني یو کور کهاني خو هغه نومونه پکې بدل کړي او هغې سره ته ما مبالغه لکه په هر یو څیز کې ادب کې چې دی که نه لکه اوس که ته مثال طور سره تا به د یوسف خان شیربانو کیسه اورېدلې نو دا به 2 منټو خبرې کې چاته په دغه څه وکړي خو چې کله هغه نظمیه شکل کې راغله او کله هغه کیسه جوړه شوه په هغې کې بلا شی چې دی نو مبالغې راغلې او بلا شی داسې څیزونه پکې راغله چې هغه ریل باندې نشته دی آیا مذهب د دې اجازت راکوي مذهب د دې اجازت راکوي نو که ته مذهب سره هر یو سړی هر یو شی ته لیکه نه زه به دا وایم چې لکه ته ماته په مذهب کې وښایې چې کوم مولا چې دی نو لمونځ کوي او تنخواه اخلي دا جایز ده که ناجایزه ده تاسو ډېر څیزونه دا خو هغه د ضرورت په تحت ده که نه ولې هغه څوک هغه مولا کور دی دغه دی بل روزګار دغه نه وي خبره دا ده که نه دغه یو روزګار ته تا ناست چې ته به ځې تا ته به لمونځ 15 وخته په هر مسلمان فرض دی هر یو یې کوي بلکل چې کوي دغه مولا د ځان هم کاروبار وکړي یا نږدې رسي دوکان یا نور څه کاروبار دی کوي خپل هغه مزونه دی کوي دا خبره دا نه ده بوت لګا نه د صرف د شاعر مذهب طرف ته بیاي نو خبره مذهب طرف ته بیاي زه مذهب طرف ته نه بیا ما حدیث کې قرآن ته ما خبر وکړه د حدیث ته ما خبر وکړه چې بعضې لکه نن سبا خو لکه ډېر دغه مخکې نه موږ خپله ما لوستي دي چې بھائی دا حدیث چې دی دا ضعیفه دی دا حدیث ضعیفه دی اوس د قرآن مقابله نه دی د قرآن آیات چې دی هغه د څوک ضعیف نه الله وینا ده الله مطلب دا پیغمبر علیه السلام باندې کې دی نشي کنه ولې قرآن آیات خو هغه کې دومره سخت خبره نه شوی سخت خدا و چې سو لکه ګورک کلاب جهنم لکه د جهنم سپی ډېر سپکه خبره ده او لکه چې څه وایي هغه کوي نه په دې معاشره کې ګوره موږ هم بلا شی لکه خبرې داسې چې لکه ګوره لکه ووې خو کولی نه شو
دغسې شاعر مې د معاشري یو سړی دی داسې که مکمل یو سړی مکمل هېڅوک نشي کېدی بغیر د پیغمبرانو نه ته که د دنیا څومره خلک وګورې که نه نو په هغې کې بس کمی بیشی وي همداسې د کمی بیشی به وي کمی بیشی به کېږي نو موږ شاعر د هغه درجې نه ساتو نه دغه کوو چې جوړېدا پرښته ده نو دنه هم غلطیانې کېږي دی به هم داسې تصور کې یو شی راشي تخیل کې یو شی راشي ویلي کې کېدای شي چې وروسته په هغې باندې هم داسې ډېر شاعران دي چې هغې خپل کتابونه لیکلي چې دا موږ څه لکه لیکلي دي هغه دغه وروسته ذهن ته راشي نو په دې باندې به بحث نه کوو نور خو دغه ده چې بس لکه دا چې ما ته څه وو چې دغه خبره ده ډېره مننه یو جان مننه سرور شمال صاحب تاسو سرور شمال صاحب خبرې واورېدې زموږ د مرکې مقصد دا نه و چې موږ یا شاعرانو ته په سپک نظر وګورو یا دیوانو ته په سپک نظر وګورو یا د هغوی کې چې کوم داسې یو عمل دی چې هغه مطلب داسې نه دی چې هغه ورته سړی غوره وي هغه په ګوتو کو نه زموږ مقصد دا و د دې مرکې چې دا هغه سوالونه دي چې هم عام انسانان عام خلک چې هغوی په ذهنونو کې لري او د هغې چرته چې کوم دی په پلیټفارم باندې د هغې ذکر نه دی شوی لیکن سوالونه وو هغه سوالونه د د مخې ایښي وو دوی د هغې په وضاحت کې چې کوم دی جوابونه راکړل دلیلونه راکړل دا تر کم حده د دو دلیل چې کوم دی هغه خو تاسو واورېدل تر کم حده د دو چې کوم وضاحت وکړو د دغه سوالونو د جواب په صورت کې هغه هم تاسو واورېدل دا کتونکو په تاسو باندې دي ستاسو زموږ چې کوم دی نو په کمنټس کې راتلی شي په کمنټس کې که ستاسو څه سوال وي هغه هم کولی شي که داسې سوال چې هغه ما نه وي کړی او هغه هم دغسې دې ته نږدې وي چې هغه تاسو عموما د شاعر دپاره د تنقید لپاره ودرئ چې په شاعر تنقید پکار دی او ځکه په هغه کې دا عمل نو بېشکه تاسو زموږ په دې کمنټس سیکشن کې راتلی شئ خپل کمنټس کې سوال لیکلی شئ موږ به کوشش کوو چې په بله مرکه کې د هغې سوالونو تپوسونه هم د سرور شمال نه وکړو او هغوی د دې چې کوم دی نو موږ ته ډیټیل راکړي یو جهان مننه چېرته هم پاتې کېږئ خپل د ګیر چاپېر د خلکو د حقوقو ډېر زیات خیال ساتئ الله مو ښاد آباد او بریالي ساته په لوی الله مو سپارم د خدای په امان زار د پښتو